دا خو ښه نه کوو چې څه وایو صفا نه وایو دا خو ښه نه کوو چې څه وایو صفا نه وایو خلک دروغ وایي او موږ دې رښتیا نه وایو نن خو د امن په کیسې باندې سر نه لګوو نن خو د امن په کیسې باندې سر نه لګوو خو که سبا ته څه راوشوه بیا به دا نه وایو سلامونه احترامات مینه ملګرو خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه کوربه زه اکرام الله امید سره د خپلو ډېرو ګرانو قدرمنو ملګرو راغلي یو کړي وړوکي تاسې دلته ډېر درانه او خوندور ملګري دي د موږ د آداب لکه حاجي رحمان حاجي صاحب ده مخلص صاحب ده او کمال همدرد صاحب ده هم دلته استوګ دي نو خوښه مو کړه چې له کمال همدرد صاحب نه ښکلي کلامونه وارو او تاسو ټولو ملګرو ته یې ډالۍ کړو ولې چې اکثر دی په کراچۍ باندې وي مسافر وي او اوس د هېڅ شپو ورځو ته کلي ته راغلی و او له ده سره تاسو مخاطب کړو نو بقایا خبرې به له کمال همدرد صاحب سره وکړو له ده نه به ښکلي غزلونه وارو او خوند به جندې واخلو بسم الله الرحمن الرحیم ډیره زیاته مننه کوم د اکرام صاحب د تا د ملګري چې دومره لرې راتګ مو وکړه ستړی مو وکړه او د تا د پیج د ټولو مینوالو ته د زړه له تل نه سلام یو څو شعرونه دي چې د وخت دا ناروا غوندې قانون به ماته وخوري د وخت دا ناروا غوندې قانون به ماته وخوري خدا یقین مې نشي چې پښتون به ماته وخوري د وخت دا ناروا غوندې قانون به ماته وخوري خدا یقین مې نشي چې پښتون به ماته وخوري دا لر او بر به دواړه سره ګوري چې یو ځای شي دا لر او بر به دواړه سره ګوري چې یو ځای شي د دوو میونو مینه د بېلتون به ماته وخوري غزل ده چې دومره چالاکه به وي دومره با هنره به وي دومره چالاکه به وي دومره با هنره به وي زه څه خبر وم زمانه چې ستمګره به وي دومره چالاکه به وي دومره با هنره به وي زه څه خبر وم زمانه چې ستمګره به وي که داسې وي چې خپله اورې زما هیڅ نه اورې که داسې وي چې خپله اورې زما هیڅ نه اورې که داسې وي نو خاموشي راله بهتره به وي او لیدی دې نشم خو که ومې لیدې زړه کې وایم لیدی دې نشم خو که ومې لیدې زړه کې وایم بیا به اور واخلم او بیا کیسه له سره به وي مننه لیدی دې نشم خو که ومې لیدې زړه کې وایم بیا به اور واخلم او بیا کیسه له سره به وي د اختر ورځې دي شتمن خلک حال وپوښتئ د اختر ورځې د شتمن خلک حال وپوښتئ خامخا څوک به بې جامو هم وي نهره به وي د اختر ورځې د مننه د اختر ورځې د شتمن خلک حال وپوښتئ خامخا څوک به بې جامو هم وي نهره به وي او د دې سړي د هر یو اوف معنی ته ورسېدم د دې سړي د هر یو اوف معنی ته ورسېدم دا را پرېوتی د ارمان له دنګه غره به وي د دې سړي د هر یو اوف معنی ته ورسېدم دا را پرېوتی د ارمان له دنګه غره به وي ستا د ښایست برنګ نه وي دا نشي کېدی ستا د ښایست برنګ نه وي دا نشي کېدی زما غزل به وي ټپه به وي سندره به وي ستا د ښایست برنګ نه وي دا نشي کېدی زما غزل به وي ټپه به وي سندره به وي همدرده ما درته ویل نه چې په منډو نه ده همدرد ما درته ویل نه چې په منډو نه ده همدرد خپله برخه مقرره به وي له داسې ژوند مرګی ښه و مړ کړی به دی وما له داسې ژوند مرګی ښه و مړ کړی به دی وما مطلب چې یاد مې نه ساتې هېر کړی به دی وما له داسې ژوند مرګی ښه و مړ کړی به دی ومه مطلب چې یاد مې نه ساتې هېر کړی به دی ومه دا چېرته دې له ځان سره له خپله ځانه یوړم اوس راشه لږ تر ځان پورې راوړی به دی ومه مننه دا چېرته دې له ځان سره له خپله ځانه یوړم اوس راشه لږ تر ځان پورې راوړی به دی ومه پښتو و زه بتلم خو تا ته دا ګورې په کار و پښتو و زه بتلم خو تا ته دا ګورې په کار و جانانه په څه چل ول پاتې کړی به دی ومه مننه شعر ده چې دا شکر دی په خپل همت مې سر نه راګزار کړې دا شکر دی په خپل همت مې سر نه راګزار کړې غربته ګنې خدای ستا زنده کړی به دی مننه دا شکر دی په خپل همت مې سر نه راګزار کړې
غربت کني خدای ست زنده کړی به دی وما او تا تشک په دروغو راته ویلي و چې ستایم تا تشک دا دروغ راته ویلي و چې ستایم منه چې د رښتیاو پوره وړی به دی وما تا تشک دا دروغ راته ویلي و چې ستایم منه چې د رښتیاو پوره وړی به دی وما او شعر د چې الفت یې د ثواب په نیت کوم خو که ګناه وي الفت یې د ثواب په نیت کوم خو که ګناه وي مولا له خپل دلبر نه صبر کړی به دی وما همدرد لکه دانه وانه لونګ به دې راټول وم همدرد لکه امیل په غاړه کړی به دی وما همدرد لکه دانه وانه لونګ به دې راټول وم همدرد لکه امیل په غاړه کړی به دی وما ډیرو ګرانو ملګرو کمال همدرد صاحب ښکلی کلام تاسو سره پیش کړی امید کوو چې تاسو به خوند ځینې اخیستی وي خو دا وخت د موږ د خپرونې وخت سرته رسېږي او په راتلونکو نورو خپرونو کښې بیا به سره وجدګېږو نو موږ ټولو ملګرو ته راکړه اجازه تلو یا الله په امان